لكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. تاسو د پاره په دې جنت کې الله تعالی د نعمتونو تیار کړی دي چې د هغه نعمتونو نفس استا خواهش راتل الله جل جلاله به درته پوره کوي او هغه نعمتونو صرف استا دغه غوښتنو مطالبه کول الله جل جلاله به درته پوره کوي. نو کوم مسلمان چې دا دعوه کې چې زما د جنت سرمینه ده جنت مخوخ دی او بیا دی نیکی نه کوي اعمال صالحات نه کوي دی په خپل خبره کې دروغجن او کذاب دی زمارونو جنت هغه چې حاصلېږي په نیکی او به حاصلېږي هغه چې حاصلېږي په قرآن مجید باندې به ګټل کېږي هغه چې ګټل کېږي زما استاد خوږ پیغمبر اکای نامدار سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو باندې چې د خپلېږي ځان سره دا سوچ کړو نن دا د رمضان روزه وا دا بهترین عبادت او دا تیر شو روایتو کې راغلي دي حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو خلقو بنی کیوي لیکن هغه نیکی کچیر ته نږدې سړی وکي داغه د پاره به ګناه جوړیږي زمنګ او استاد مونږ دی زمنګ او استاد روزه ده زمنګ او استاد زکات دی زمنګ او استاد حج دی دغه حج دغه زکات دغه مون دغه روزه زما استغفر پیغمبر سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی داغه د پاره به جرم او ګناه جوړیږي ځکه زما استاد ګناه د غیبت د روزه د غیبت نه ډک ده زما استاد مون د شیطانی وساوس نه ډک دی زما استاد حج زما استاد زکات زما استاد تمام نیکی طریقې هغه تمامي چې کوم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو سره مطابق نه دي نو نیکی براته جوړیږي ځکه موتا نیکان خلق یو او هغه قرب الهی چې کوم هغه ته الله ورکړي هغه موتا د پاره بیان نشته زمارونو دا نن تاسو ځان سره سوچو کې دا ورځ تیر شوې ده دا یو سترګې راوخلې په دې سترګو څنګه مونږ الله خفه کړی دی په دې غوږونو نن څنګه مونږ الله خفه کړی دی په دې زبان باندې نن څنګه مونږ الله خفه کړی دی حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یزمن لی ما بین لحییه ورجلیه ازمن له الجنه چې څوک ماته دا ضمانت راکړي څوک وایي زما استا پیغمبر وایي څوک وایي زما استا هغه پیغمبر وایي چې الله تګران دی سید الاولین والآخرین دی هغه پیغمبر دا ویلي دي چې کوم مسلمان راضي د ما سره دا معامله وکړي راضي د ما سره رامخ کې شي چې ما ته ضمانت د دوه شیانو راکړي دوه شیانو یو د شرمګاه ضمانت راکړي او یو د زبان ضمانت راکړي اضمن له الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و زستا ضامن د جنت ته به زبېما په دې دنیا کې یو مسلمان ته یو تاندار یو گورنر یو والی او ولسوال هغه تضمین کړي هغه ضمانت کړي نو هغه په دې خلکو کې داسې جګ رواني وای ځکه زما ضامن والی دی زما ضامن چره نو هغه تاندار دی هغه گورنر دی زما استاد پاره د دوړو جهانونو سردار د جنت ضمانت را کړی دی فرازه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه تضمین کې د دې دوه شیانو معامله وکړو چې موږ به د خپل زبان په خپل قابو کې ساتو موږ به خپل شرمګاه بې ځایه نه استعمالو الله جل جلاله پیغمبر وایي زه تاته جنت درکوم جنت ضامن دی زېما زمارونو الله جل جلاله دی تمام کافران په خپل آسمانی عذابونو سره تباہ او برباد کی هغه د مسلمان د مؤمن بندا د گمراه کولو د پاره د بیلاری کولو د پاره د پیغمبر د طریقې نه د اخوا کولو د پاره هغه همیشه د پاره دا کوشش کړی دی دا زیار ایستل دی چې مسلمان خپل اسلام تپرین دی راځي ز تاسو ته زمارونو زمن حضور پاک صلی الله علیه وسلم
په پنځو شیانو باندې به زور ډېر زیات اچاو. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه صحابي دی، دا د یهودو عالم و. هغه چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی، وای زه ورباندې خبر شوم چې سردار دو جهان مدینه منورې ته راغلی دی. وای زه ورته راغلم، وای کله چې ما وکوته او دې مخ ته مې وکاته، وای ما وې دا مخ د دروغجن سړي او د کذاب سړي نشي کېدی، ځکه ډېره نوراني او ښکلې او ښایسته چهره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل یا ایها الناس افشوا السلام، ای خلکو دا سلام په خپل مابین کې خور کړئ. نن ما ته سلام خور کړی، څه دی چې سلام ما پرېښی دی، او ما ته د غردینو په طریقو باندې چې کوم د افتخار کو خوشحاله کېږي ورباندې. ما بېګا مې یو ځای کې بیان کې دا خبره وکړه، موږ هغه چاته تعلیم یافته وایه چې هغه به سکول ویلی، هغه به کالج ویلی. زما او ستا په نیت باندې تعلیم والا دی. هغه ورځ یو بچي راته خبره کوله، وایي دوکان ته لاړم، نو وایي په دوکان کې زما د یو زوی الحمدلله حافظ هم دی او څلورمه درجه هم ده، او یو زوی مې چې دی انشاءالله د اختر نه پس به انشاءالله حافظ شي، او دا منظومه زوی مې چې دی نو هغه دغه سکول او دغه کمپیوټر او دغه انګریزي پسې شوی دی. نو هغه دوکاندار نو وایي سودا اخیسته، وایي ما ته وایي خطا سي چې دغه یو تعلیم یافته صرف دا یو کس در کې تعلیم لري، یعنې زه ورته جاهل ښکاره کېدم، زما زوی حافظ ورته جاهل ښکاره کېده، زما هغه بل زوی چې د قرآن خادم حفظ لګیا دی کوي هغه ورته جاهل ښکاره کېده، خو دا یو چې سکول او کمپیوټر او انګریزي وي نو هغه ورته تعلیم یافته ښکاره کېده. دا خواري چا کړې ده؟ دا دغې میډیا کړې ده او د دغې موبایل کړې ده، او دې حد ته موت ته رسولې وه. موت ته مسلمان نن به موت ته ټلیفون را شوی، په دې ټلیفون کې به موت ته ویل شوی هغې طرف نه هیلو به راته وایي، ته به ورته اول وایې هیلو، هغې نه وروسته به یې ورته وایي السلام علیکم. نو ګوره د السلام علیکم لفظ هم داسې کم خلک به وایي. نو موت ته د چا په طریقه باندې لاړو، موت ته د چا طریقه مقدمه کړه، دعوه مدا ده غواړو به جنت، جنت راته خوښ دی، جنت راته مزناک دی، او لیکن نور کارونه د هغه چا کو چې هغو ته الله چرته نم جنت نه ورکوي. نو ما تا که سلام لفظ په دې ځای کې واچوه، نو صرف په السلام علیکم لفظ باندې الله تعالی تا ته په عملنامه کې لس نیکۍ لیکي. ما ته دا لس نیکۍ ټولې په لغته باندې وویلې او ځان مو په مجرم او ګناهګار کړ. نو ما ته کوم ځای کې د جنت دپاره کار وکړه. یو شاعر وایي جنت د لارې په سر نه دی چې هر سړی ته لنګ وهي ځان غورځوي نه. جنت نبی علیه السلام فرمایي وحفت الجنتو بالمکاره، جنت باندې د سختیو د تکلیفونو د مشقتونو لوی چادر هوار دی. د دې مشقتونو څادر، د دې مشقتونو د تکلیفونو غلاف د جنت نه به راوچتې، نو لاندې به ته جنت ته ورننوځې. او که د دې سختیو برداشت ونه کړې نو داسې کس دپاره جنت ډېر ګران دی چې الله تعالی ورته ورکړي. او بیا جهنم چې دی په هغې باندې د خواهشاتو لویې پردې پرتې دي. جهنم الله د خواهشاتو د پردو لاندې راوستی دی. کم مسلمان چې د خپل خواهش اتباع او تابعداري کوي او خپل خواهش پسې روان شوی دی، هغه مسلمان ځان ته د جهنم نه پرده لرې کوي او جهنم ځان ته راښکاره کوي او جهنم ته ځان ور برابروي. نو زمارونو امام غزالی رحمه الله فرمایي چې کم مسلمان هغه دا دعوه کوي چې جنت سره ممینه ده او بیا نیکی نه کوي، نو دا دروغجن او کذاب دی. زمارونو زما یو مقتدي دی، دا ساده سړی خلک ورته وایي خو نو خبرې ډېرې پخې کړي د الله شان. هغه وایي چې زه یو ورځ کور ته لاړم نو زوی مې حافظ د قرآن مجید دی. الله نه سوال کوي چې الله مو ټول زامن د قرآن مجید حافظان کا او بیا داسې حافظان جوړ کا چې هغې باندې عملم لګیا دی وکړي او خدای ورنه ښه عالم هم وکړي. زمارونو وایي چې زه کله لاړم کور ته نو زما زوی دی موبایل ګوري، حافظ هم دی. نو ګورم چې دا موبایل پردې ته لاس داسې ورلاندې کړي، په دې ګوته باندې خیږي.
نو بر یو مولوی صاحب دی او سپین څادر او رومال په سر راچولې دی او خپل خسته بیان لګیا دی کې ویلګه چې پرده لاندې اوچته کړه لاندې ورکه زنانم ګډیږي لګیا نه ام په کې سندره وای نو هغه ما ته وی مولوی صاحب ما ورته وی چې دا خزه چې ما وکتا نو زه بډای منو دا ما چې وکتا زما ورته چې کوم یو دی وای کاش تا زما خزه وای نو ته چې ځواني چې ته ورته ګور نو ته به څنګه نه وای چې دا زما خزه وای وی ما ویزان سره چې مانند مولوی صاحب نه حدیث واوریدو چې الله جل جلاله ستا په خاندان کې یو حافظ د قران مجید پیدا کړ څوک پیدا کړ یو حافظ د قران مجید پیدا کړ د دې خاندان لس کسان ګناګار چې جهنم ته تک الله واجب کړی دی چې دا به جهنم ته بیاما دغه لس کسان بد دغه حافظ په شفارس باندې الله د جهنم نه روباسي او جنت ته بیبي ویل کزویا د استاد موبایل نه ماته داسې ښکاری چې حافظ صاحب تم لکه چې ما ترا د غاړي شي دا ښکاری حافظ صاحب چې تم لکه چې ما ترا د غاړي شي نو زمارونو نن دغه شی منګو تاسو دې حد ته رسولي وا او دغه اندازې ته رسولي وا چې زما استاد په جيب زما استاد په جمعات زما استاد په محراب کې نن د انډیا او د لندن او د امریکای لغړي خزلګری په جيب کې موت تخکاره کیږي ولی دا د سامری خصای دی د حد ته راورسه د دیموکراسي او د جمهوریت په معنا به موږ چله که دا دیموکراسی نو تیشی توی دا جمهوریت نو تیشی توی او گوره دا خدای جل جلاله عجیب شان دی خوانی علماء با جمهوریت کی زان دی مجبوریت نا داخلاو دا سی وقت راغل دی چه علماء ورطا دلائل وی دا سی وقت براشی چه امتغ علماء با جمهوریت یو اساسی و بنیادی قانون گڑی چه دا یو قانون دی بیچه عمل ورباندی بشی دا سی وقت برازی گو ریاد سا ماو تا دعوه دادا چه جنت ما دیر خوخ دی دیر خسته زیدی لیکن نیکی ما پا اغا اندازه که دا چه ماو تا فیگورو زما ستا منز پا کم اندازه که دی پا کم اندازه ماو تا منز که زما ستا روژه پا کم اندازه بانده دا روژه دی نیولی غیبت کئی روژه دی نیولی سندر آوری روژه دی نیولی نامحرم زنانو طور بانده گوری اسی یو حدیث را تنن تیر شو ترجمه کی وی چه